څو ورځې پاکستان لخوا پر افغان خاوره باندې بریدونه کیږي، بې ګناه خلک پکې شهیدان کیږي. دا مه هېروه د ایمان چې را سره وي او تکبیر د بري چغه د سبحان چې را سره وي. پاکستان بې ګناه خلک او بې ګناه ماشومان وجني. ضرورت شي کنه چې نن وکړي دا هر څه به پاتې وسره ځو په جمهوریت کې وظیفې کولې اوس هم ورسره کوو، د پاکستان خلاف هم کولې اوس هم ورسره کوو. زار کله تیار یم پاکستان باندې ځان هم پټاوم، هر دغه خدمت چې زه طالبان ورپره کوم. هغه پنجاب څه بغیرته دی، موږ افغانان یو، موږ ریکارډ زموږ میرویس نیکه غازي امان الله خان سردار داود خان موږ ډیلی بولي باچایي کړې زموږ خاوره ده، که وخت راغی موږ بیا هم پسې ورځو. زه هم د سر په بدل ورته تیار یم، یو لاسګړی مې دی اینده ورته قرباني کوم او د وطن د دفاع دپاره زه چمتو یم چې څوک خواته یو رکشه وه دې مانیم ګولۍ لګېدلې وه، رکشه کې څه نفر مړه وو، یو پکې و هغه سوی و مکمل. شینده یم بقم چې پاکستان کم ورځ چې پاکستان پالټک باندې خپل جنډه ودرو. دا د ارمان اوس هم ارمان دی، اوس هم دی. الله تعالی په دې خلکو باندې یو عذاب راولي، نو ځکه چې مونږ یې ډېر قید کړي وو. صحیح ده، خو زموږ وس کېده کو ټوپک ورځو، کو پړانګي ورځو. د پاکستان خلاف جنگ ته خو به ټول تیار یو. دومره خوشحاله چې دغه برید جواب یې بیرته په برید ورکو، داسې یې ونه کړه چې ځان یې راشاته کړو ماشومان لال، بیرته د برید جواب په برید ورکو. جنگ ته تیار شي. ته څو فیصد آماده؟ 100% موږ آماده یو وروره. دا نن نه هغه کې یو کس چې و هغه کم عمره و، هغې غوښې چې وي هغې په کاټن کې م راوړلې، او داسې خلک و چې هغې و هغه مخ او هغه وجود د لیدل نه وتې، صرف عکسونه یې ورته په تاګودونو باندې لګولي. باید زموږ ځوانان زموږ زاړه ټول باید په دې وپوهېږي دا دښمن دی زموږ، او دوی له باید داسې جواب له ورکړو چې په آینده کې درس ولري. پاکستان خو لا څه کې چې امریکایان ورسره مردار کړو، نو د نړۍ نه به دا فتنه بیخي ختمه شي. د ودان ټي وي درنو لیدونکو مرکز اسداباد ښار دی. په اسداباد ښار کې یم. دغه څو ورځې پاکستان لخوا پر افغان خاوره باندې بریدونه کیږي، بې ګناه خلک پکې شهیدان کیږي، او اسلامي امارت بیرته هغوی ته غاښماتونکی ځواب ورکړی. له هغه یې پوستې نیولې، د هغه عسکرې راوستي دي. نو په اسداباد خلک د خلکو نظرونه اخلم چې دغې ته څومره خوشحاله دی، او که پر دوی غږ وشي نو دغه جنګ ته تیار دي که نه دي تیار. دغه د پاکستان لخوا پر بې ګناه خلکو بریدونه او بیرته د اسلامي امارت ځواب څومره خوښې وي له دغه ځواب؟ د دې نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو، ډېر خوشحاله یو له دې جواب نه. ډېر خوشحاله یو انشاءالله په آینده کې چې نور دغه وکړي، موږ اوس په خپله ودرېږو. موږ اسلامي امارت سبا موږ عوام غونډه په خپله باندې ودرېږو، اوږه په اوږه به ورسره وجنګېږو. که غږ در باندې وشي چې د پاکستان سره جنګ دی، څومره به ورته خوشحاله شي؟ دونه به ورته خوشحاله لکه سړی چې اختر ته خوشحاله شي. لکه په لسمه روژه چې اختر راشي. ډېره زیاته مننه. ځوانه، د پاکستان دغه بریدونه او بیرته د اسلامي امارت ځواب څه نظر لري دغه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې پاکستان بې ګناه خلک او بې ګناه ماشومان وجني، نو د اسلامي امارت څخه موږ ډېره مننه کوو چې د هر ځواب په بدل کې بیرته ځواب ورکړی دی، ځکه چې هغې زموږ بې ګناه ماشومانو باندې وس رسېږي. او انشاءالله اسلامي امارت هڅه او کوشش هم دا دی چې زموږ د بې ګناه ماشومانو غچ واخلي. ډېره مننه. ستا څه نظر دی په دغه کې چې پاکستان دا ټول عمر موږ باندې ظلمونه کوي، دغه 20 کاله یا د 15 کاله نه ډېر کېږي، بس دغه بړندې مرمۍ دی ورارته یي؟ زما دا نظر ده چې باید پاکستان غرق شي. موږ د طالبانو ډېره مننه کوو چې زموږ پر سر باندې جنګېږي، زموږ پاکستان باید غرق شي، زموږ بې ګناه ماشومان یې راوژل، یا د شپې زموږ خوب ته نه پرېږدي او ورانوي یې. باید پاکستان غرق شي. که نن تا ته غږ وکړي چې جنګ دی، ته تیار یې؟ هو زه بالکل ورته تیار یم. زار کله تیار یم پاکستان باندې ځان هم پټاوم، هر دغه خدمت چې زه طالبان ورپره کوم. هغه ډېره مننه. وروره، ته ستړی مه شې. د پاکستان چې کوم بې ګناه خلک دلته شهیدان کړل، بریدونه یې وکړل په عوامو باندې، او د اسلامي امارت ورته ځواب ورکړو، څه نظر لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ښه کار یې نه دی کړی، او که موږ نه خپل دولت کومه تقاضا وکړي، موږ عوامي موږ آماده یو
د خپل ځان جواب مخپل ویو مونږ ته د امارات د اسلامي دی او چې کوم انسان خپل ځان جواب نشي ویل هغه هیڅ نه دی خکار نه دی کله دا پنجاب دی زمونږ عوام شهیدان کړي دي خکار نه دی کله مونږ به بدل ان شاء الله امارات به مر کی مونږ مر کولای شو کو وخت راغی مونږ بیا مر کو اوس هم بدل غسه خو به گزارو کو به بیا مونږ مدای مونږ ما امارات आवाज وکي دا ټول مونږ تبرګي چاړو تبرګي شي لرم کو ورزو پنجاب دی هیڅ عکس العمل مونږ نه دی خو د مطلب غیرت نه لري نه دا څه به غیرت دي دا پنجاب څه به غیرت دي مونږ افغانان مونږ ریکارډ مونږ میرویس نیکه غازی امان الله خان سردار داوود خان مونږ ډیلی بل بچی کله مونږ خاوره ده کو وخت راغی مونږ بیا پس ورزو دی غیرت نه لري یا پنجاب پر یو شپه 15 شل کسان را وصل د کړه څه نظر دی نو خو غیرت نه لمخ غیرتي خلک مخ افغانان زمونږ تاریخ زمونږ نیکونه زمونږ پلرونه دا ټول دنیا نړۍ ته پته ده ته تاریخ وګوره دنیا نړیوال مونږ ته ایران دي کوم چې مونږ څوک یو مونږ د چا بچي دلته بل شهیدان شوی دي یو رشقه ده مرمۍ راغلي سلو نفر شواري دي هغه سلو نفر په حق رسیدلی دي تاسو خبره سي کنه دغه تاسو نور ډیره دي شي وي دنګام کې شي وي دي د سرکانو کې شي وي دي مطلب ظلم شوی ډیر زیات ظلم شوی دی ورو پوشي ملستر ظلم شوی دی او دا به غیرت دی غیرت نه لري شو الحمدلله که اسلامي امارت وي چې جنگ ته تیار شي ته 100% آماده سل په سلا مونږه مدای ورو دا نن نه چې بس جنگ دی ورځي چې بدل زو مرګ دی ورځ برازي نن دی راشي سبا راځي نن دی راشي هر ورځ مرګ دا یو ورځ مرګ یو ورځ مرګ خده بهتره دی چې روز انا مړ کې روز مرګ بهتره سړی مړ شي ډیر زه تمننه ډیر ځوانه تر سره خپل احساسات شریک چې دغه څو شپې په ډیورن باندې جنگ د غي سره او خبره پوسټیم ته ونیولې کسان تر راوړل که زه درته وایم چې د پاکستان حکومت چې د سخت ظلم او زیاتې روان کړي عام د خپل ولسته عام د افغانستان د ولس سره زمانن دوه مشفه د خپل ډندونو په بیله کې اوسېږم چې بیګا کم حالاتو زمونږ د مخې وو ډېر شهیدان مونږ په خپله باندې ویل دل او د چا اندامونه نه څوک وسو څوک یو څوک بل څه زما دغه نظام څخه دا هیله ده چې اول دغسې کار به دې نه کولی زمونږ خاوره هم تا نیولې زمونږ په خاوره کې هم ته یې او بیرته زمونږ په خاوره هم ته تجاوز کې او بریدونه پکې او بېګناه مسلمانان شهیدان کې که دغه بیګانه صحنه را سره لږه شریکه کې بېګناه خلک پکې مړه وکړو نه دولتي وو بیګا مونږ د ماښام دا بل ماښام ووتو او دې چې کله مرمۍ ډېره شوې مونږ ووتو بیا چې بیګا ماښام و مونږ د کوره ووتو زما پلار خپله معیوبه دی په کور کې پاتې شو مونږ چې پاس وختو زنانه م ویستې بېرته مونږ رالو د پلار پسې چې م رالو مونږ د کورونو شاته پناه وو د حکومت راته ویلې مه ځئ چې خرافېږئ خو نه کې د پلار پسې چې م لاړو پلار هم د کوره رایستو پلار مې راووتو بس راویمستو خواته یو رکشه وه دې باندې م ګولۍ لګېدلې وه رکشه کې څه نفر مړه وو یو پکې و هغه سوی و مکمل او هغه طرف ته بل کور چې و هغې باندې مرمۍ لګېدلې و هغه کې هم څه نفر مړه وو نو ډېر بېګناه انسانان یې شهیدان کړه او بیا دې روژه کې الله تعالی په دې خلکو باندې یو عذاب راولي نو ځکه چې مونږ یې ډېر قید کړي وو او د حکومت سره مونږ اوږه په اوږه باندې ولاړ یو هر وخت چې غږ کوي مونږ جنګ ته تیار یو مخکې مونږ تیار وو اوس هم تیار یو او د هر څه نه تېر یو بیګا دغه کې چې کوم دغه شو کوم ماشومان هم پکې شهیدان شوي دي هغه کې یو کس چې و هغه کم عمره و هغې غوښې چې وي هغې په کاټن کې م راوړلې او داسې خلک و چې هغې و هغه مخ او هغه وجود د لیدل نه وتې او صرف عکسونه یې ورته په تاګودونو باندې لګولي وو ډېر یو بد وضعیت و بد ما داسې اورېدلي دي چې دغه د یو ځوان پکې د اختر نه وروسته واده و خو هغه نن شهید شوی دی ډېر و دغسې داسې و چې څه وخت مخکې یو نفر واده کړی و هغه لاړې پرون یو نفر چې موږ سره ورکشي واله موږ سره یو ځای کرکټ کوو د سهار نه یو ځای میچ وکړو بیا دغه مازدیګر نه بعد هم بل میچ و بیا چې ماښام دغسې حالات رالو بیا چې رالو هغه کس هم ویل دغه زخمي شوی و پروت و ډېر یو بل رقم صحنه وه چې تېره شوله ډېره مننه پاکستان دغه کوم ظلم چې شروع کړی دی او پر عوامو یې کوم بریدونه شروع کړي دي ته څه نظر لرې زه غواړم چې زموږ وروڼه دې الله تکړه کړي او خدای پاکستان ذلیله کړي دغه بېګناه خلک چې بېګناه خلک یې رانه ویشه ټول بې حقه بې ثبوته صحیح ده خو زموږ وس کېده کو ټوپک ورځو کو پړانګي ورځو او الله دې ذلیله کړي که اسلامي امارت درته ووایي چې جنګ ته تیار شي نو تیار یو تیار مشکل نشته
چې بس چې کو د شپې تیاری کو د ورځې ته تیاری ډیره مننه ځواب به تور کو بریدونه د باره کې څه نظر دی بسم الله الرحمن الرحیم نوم می ابراهیم اتل د کونړ ولایت اوسیدونکی ما پاکستان چې کم جنگ شروع کړی وو او زمونږ اسلامي امارت چې کوم غاښماتونکي جواب ورکو دا به ټول عمر او تل په یاد باندې مطلب عوام زمونږ حکومت زمونږ نظام موږ ټول تر شا ولاړ یو هغه هیڅ شی نه زمونږ در مخه د جنگ کې که نن در باندې غږ وشي چې تاسو ته ضرورت دی د پاکستان جنگ دپاره څومره آماده بس خو صحیح 100% آماده یم 100% آماده یو سل شله 100% تب کې 100% آماده یو سل 100% آماده یو جنگ دپاره ډیره مننه ستا څه نظر دی چې دغه د پاکستان جابر حکومت پر افغانانو ظلم شروع کړی زما دا نظر دی چې امارت اسلامي دغه یو امر وکړي چې ټول په ورشي ان شاء الله موږ پټرول ورته موږ ته تیاری هر وخت موږ جنگ ته تیاری ان شاء الله هر وخت جنگ ته تیار هر وخت تیار هم دا اوس موږ تیاری شو بس امر وکړي ان شاء الله ورځو د پاکستان خلاف جنگ ته خو ټول تیار د پاکستان لخوا چې کوم ظلم شروع شوی دی بې ګناه افغانان شهیدان کیږي د هغې ته بېرته ځوابي جواب ورکړل شو څه نظر لري دغه کې دا موږ ډېر ښه نظر دی چې جواب موږ ټول په شریکه ورکوله دا نه په یو کس په دوه کس نه کېږي هر سړی په ځان کې یو جذبه پیدا کړي ورشي نه یوازې په نه چارواکه نه بل په مسلمانانو کاپر خو نه یو که نه چې موږ پکار ده چې ته زه بل او بس ورشو خپل تپوس ته وکړو څونه وخت نه دی ارمان چې څه وخت به پاکستان له جواب ورکړو زما چې پیدا شوم نو دغه وخت نه بس په دې وطن کې باشنده یم مقام چې پاکستان کم ورځ موږ پاکستان پالټک باندې خپل جنډه ودرو دا ارمان اوس ارمان دی اوس هم دی پالټک به جنډه ودرو ډېره مننه وروره ته راته دغه پاکستان د بریدونو په اړه ووایه چې څومره ظلم وشو د افغانانو سره بېرته ځوابي برید کې دې څه نظر دی ولا وروره ظلم خو زموږ سره ډېر وشو زموږ ځوانان زموږ ماشومان زموږ سیاسرې دا شهیدان شول بېرته موږ د امارت اسلامي څخه دومره خوشحاله یو چې د دغه برید جواب یې بېرته په برید ورکړو داسې یې ونه کړه چې ځان یې راشاته کړو ماشومان لاړ بېرته د برید جواب په برید ورکړو او موږ هر وخت بس دې ته تیار یو چې په موږ غږ وکړي موږ ورشو بیا شو موږ هم ورسره وجنګېږو دغه دوه شپې ډېر ښه حالات و همدا ویل چې پوستې ونیول شولې پوستې پرېښودل چې دغه کې څومره ولا به دغه کې خو درته وایم چې غږ به وشو چې پوسته ونیول شوه زموږ زړه به نور هم خوشحاله شو چې خدای کو بس لګیا دي انشاءالله امارت اسلامي او کوشش دا کوي چې پوستې ونیسي او زموږ دشمن د منځه لاړ شي چې په غږ وشو موږ به خوشحاله وو او بله داسې ده چې د هغه ځینه به هم دغه راتله خو د هغه په قیصه کې نه و چې غږ به وشو چې بس پوستې ونیول شو موږ به په 100% خوشحاله شو که د جنگ درته وي څومره آماده یې ورته بس 100% به زه آماده یم چې زه لاړ شم که دا اوس غږ وکړي دا اوس هم آماده یم ورته چې زما د ورونو وینې دغ کېږي زه 100% تیار یم پوه شو جنګ ته چې جنګ ته دا اوس لاړ شم ډېره زیاته مننه انا ته څه نظر لري د دغه پاکستان د بریدونو په اړه څه نظر لري ته دا خو بس بریدونه ظلمونه شوي ډېر ظلمونه وشو زموږ په پښتنو باندې زموږ افغانستان باندې نو اوس که هر څنګه کېږي موږ هم جنګ ته تیار یو موږ ټول پښتانه موږ ټول جنګ ته تیار یو ډېر ماشومان شهیدان شو په سرکاڼو کې بېګا شپه تقریبا 6 نفر شهیدان شوي بې ګناه بې خطا او زموږ خپل انډیوالان مې شهیدان شوي یو نفر انډیوال مې دی خپل نو ډېر بې ګناه ماشومان او زنانې ډېر خلک شهیدان شو بس رب دې رحم وکړي او الله دې ظالمان تباه کړي امین چې امین چې ډېر مننه نو کوم ظلم شروع کړی یاره موږ به شوي د امارت اسلامي دی وروره بس جواب یې ښه صحیح ورکړی دی موږ ته پکې لا دغه ضرورت نشته دی چې ضرورت شي که نه چې نن وکړي د هر څه به پاتې ورسره ځو په جمهوریت کې وظیفې کولې اوس هم ورسره کوو د پاکستان خلاف هم کولې اوس هم ورسره کوو صحیح ده که نه جمهوریت کې څه عسکر وي عسکر مطلب اوس هم اوس هم به داسې چې د وطن عسکر یې مار ټایم کې که غږ وشي ور آماده بالکل 100% شپې کورونه ولا همداسې نور دغه ولا نو دا خو ظلم دی که نه دی جی صاحب د پاکستان لخوا چې دغه کوم ظلم شروع دی دغه کوم د ظلم بریدونه شروع دي عوام شهیدان کېږي دغه څو ورځې مخکې ننګرهار او پسپسي والا کونړ اسلامي امارت بېرته جواب ورکړي دغه جواب نه څومره خوشحاله وي او د اسلامي امارت نه غوښتنې څه دي جواب خو له ښه ورکړو باید نور هم له ورکړو دا چې هغه سوپر طاقت ځان ته وایي موږ هېڅ نه لرو صحیح ده او موږ وایي دا مه هېروه توره د ایمان چې را سره وي او تکبیر د بری چغه د سبحان چې را سره وي ان شاء الله دا به کامیابیږي موږ وسله مسله کار نه کوي هغه اوسپنه ده
هغه اوس په د هیڅ کار نه کوي موږ په تش لا شو موږ د ایمان جذبه بل د وطن سره نه دفاع د مینه د ایمان یوه برخه ده باید زموږ ځوانان زموږ زاړه ټول باید په دې وپوهېږي دا دشمن دی زموږ او دوی له باید داسې جواب له ورکړو چې په آینده کې درس ولري حاجي صاحب ستاسو خو به عمر هم ډېر که نه د کوم باچا نه رانیول ده چې تر اوسه پورې پاکستان چا جواب نه دی ورکړی خو هغوی هم داسې فکر کړی و چې دا بې لاس او بې پښو خلک دی او راځه پې ورځه خو تاریخ یې زموږ نه دی مطالعه کړی هغه باید دوی مطالعه کړي دغه د 20 کالو نه یا د 15 کالو نه خو چې موږ راغټ شوي او موږ یې ګورو بس همدا دی چې اسمار یې ویشتو دانګام یې ویشتو ناړۍ ویشتله خو بېرته ورته چا څه ونه ویله چې دا ولې کې نو د دې برید چې دی ویله بېرته جواب ورکړو څومره خوښ یې د دغې نه دغه نه بالکل خلک ډېر راضي دي او خلک د امارت په شا ولاړ دي او امارت سپیکنده کې دا کوم وطنوال چې زموږ ټول دلته دي ټول تیار دي هر وخت کې چې زموږ ځوانان ډېر دي په سلو کې تقریبا 80% موږ ځوانان لرو د انرژي ده دا باید موږ په کار واچوو دا نه به باید وطن دفاع کوي او په نره بیا کوي انشاءالله تعالی وروره ته ستړی مه شې او ته راته ووایه چې دغه پاکستان چې کوم ظلم وکړو کوم بریدونه وکړل څه نظر لري دغه کې د اسلامي امارت ځواب نه بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې مخمره ګل دی د کونړ ولایت یم د شیګل ولسوالۍ یم پاکستان خو مخکې هم ډېر بریدونه کړي اوس هم کوي او د دې نه وروسته هم کوي او همیشه هم وګړي په نښه کوي او ماشومان په نښه کوي او څوک چې وودی هغه ځوانان په نښه کوي دا ډېر وحشتناک او ډېر بزدلانه عمل دی ځوانان ته د راشي ځوانان په وطن ډېر دي هغو سره د خپل زور ووایي زما غونته کې سړي سره د زور ووایي چېرته جومات کې د قرآن شریفونه پراته دي د الله تعالی کتابونه دي په ماشومانو په باندې د خپل زور نازموي دغه دوه شپې تقریبا چې پاکستان سره سخته جګړه وه څومره خوښ وې دغه جګړې نه چې زموږ ځواکونه برلاسي ډېر خوشحاله یم چې ډېر وخت بعد دغه شانه جواب ورکول شو زه هم د سر په بدل ورته تیار یم یو لاسګاډی مې دی آینده ورته قرباني کوم او د وطن د دفاع دپاره زه چمتو یم چې څوک اجازه راکړي پاکستان خو لا څه کوي چې امریکایان ورسره مردار کړو نو د نړۍ نه به دا فتنه بیخي ختمه شي ته څه وایې چې د پاکستان خو مطلب نږدې ملک دی که زمونږ په ملک کې امریکا لاسوهانه کوي هم جنګ ته تیار یم امریکا خو لرې ده هلته هم په سیزو او دا جذبه او دا ایمان او دا غیرت هر افغان په زړه کې لري دا دواړه ډېر عظیم ملکونه دي دا چې د دنیا نه ختم شي ټول نړۍ بېغمه کېږي ټول نړۍ به بېغمه شي ډېره زیاته مننه